بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك. باب دې په بیان دې روزي او دغه احکام کې نن په دې باب کې بل حدیث راوړي د ابو هريره چې په دې کې به بعض نور احکام د روزي ذکر شي سره د ورستنی احادیثونه. ابو هريره فرمایي چې جاء رجل راغيو کس یو سړی راغی ال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام ته فقال فرمایل هلكت یا رسول الله زه هلاک شولم اې د الله رسوله. قال نبی علیه السلام فرمایل وما اهلکک څه شي هلاک کړلې ا دې هلاکېدو سبب څه دی؟ قال فرمایل وقعت على امرتي في رمضان زه واقع شولم بخپل زنانه باندې په رمضان میاشت کې. واقع کېدل نه مراد جما کول دي، یعنی ما هم بستری وکړله جما مې وکړله د خپل زنانه سره فی رمضان په رمضان کې، یعنی د روژې په حالت کې وم. نو فقال رسول الله ورته وفرمایل د دې نه وروسته په ده باندې څه راځي؟ کفاره راځي. کفاره به څه وي؟ درې شیونه دي یو بل پسې. نو رسول الله فرمایل هل تجد ما تعتق رقبه، آیا ته مندکوي طاقت لري د دې چې ته یو غلام آزاد کړې؟ یعنی د روژې کفاره چې سړی قصدن جما وکړي نو کفاره یې دا ده چې یو غلام به ازادي وي. قال هغې ویل لا د دې طاقت خو نه لرم او نه مثلا دا وس مومم چې یو غلام آزاد کړم. قال رسول الله بیا فرمایل فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، آیا ته طاقت لري چې ته 2 میاشتې روژې ونیسې؟ یعنی کفاره یې دا ده چې انسان څه وکړي 2 میاشتې روژې ونیسي متتابعین یو بل پسې، چې په منځ کې سره نشي، په منځ کې انقطاع را نشي. قال وی فرمایل لا ندم وسن لرم. قال وی فرمایل فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، نو آیا ته مندکوي چې ته 60 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړې؟ قال وی فرمایل لا ندم نه لرم. ثم جلس بیا کېناستو د سړی فأوتي النبي راوړل شو نبی علیه الصلاة والسلام ته بعرقن و ټوکرۍ ورته وایي، پچۍ ورته وایي څوک، فیه تمرون چې په هغې کې خرما وی. تقریبا داسې علما فرمایي چې 15 صاع خرما غنیسي، 15 صاع چې په دې وختونو کې به داسې وبنه چې 45 کیلو بنیسي. نو فقال فرمایل نبی علیہ السلام تصدق، په دې باندې صدقه وکړه، یعنی دا زما له طرف نه تا ته مې درکړلې، ته ولاړ شه دا صدقه که دا به اول ملکیت ستا وګرځېږي، بیا به ته لاړ شي په دې باندې به صدقه وکړې، 60 مسکینانو ته به خوراک ترېنه ورکړې او د تا به څه وشي؟ کفاره وشي. فقال فرمایل اعلی افقر منا، آیا زمانم محتاج بل څوک دا به وي؟ یعنی نشته د زمانه علاوه، یعنی زمانه ډیر زیات فقیر نشته ده. فما بین لابتیها اهل بیت احوج الیها منا، نشته ده په مابین د دوه خړونو کې اهل بیت یو کور ولا احوج چې هغه ډیر محتاج وي الیها غیت منا زموږ نه، یعنی زموږ نه ډیر محتاج په مابین د دوه خړونو کې نشته. لابتیها خړ ته ویلی شي چې کاڼي پکې وي، او د دې نه مراد دغه دوه خړونه دي چې د مدینې منورې مشرق و مغرب ته واقع وو.
مشرق او مغرب ته دوه خړونه دي او د مدینه منوره د دوه خړونو په منځ کې دا یعنی مطلب دا چې به د مدینه کې څوک زموږ نه ډېر محتاج نشته فضحك النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام وخندل حتی تر دې پورې بدت انیابه چې ښکاره شول د نبی السلام انیاب مبارک غاښونه ثم قال بیا فرمایل اذهب فاطعمه اهلك لاړ شه او د دې نه د خپل اهل ته خوراک ورکړه د دې نه یوه مسله دا ثابته شوله چې کله په رمضان کې د انسان نه جما وکړی شي نو په ده باندې څه وشوله کفاره وشو کفاره به په ترتیب باندې شریعت ذکر کړې ده کفاره درې شیونه دي اول نه به سړی څه نه کوي تصدق به نه کوي اول نه به د غلام آزادوي که چیرته غلام پیدا کیږي یا خپل غلام وي یا بل نه اخیستلی شي نو څه به وکړي غلام به آزاد کړي که چیرته غلام نشي موندلی لکه مثلا نن زمانه ده چې غلام بیخي شته نه نو بیا به د دې نه وروسته دویمه مرتبه کې کفاره څه ورکوي 2 میاشتې روژې به نیسي دا 2 میاشتې روژې نیول هم دغسې روژې دي چې پرلپسې به وي منځ کې به انقطاع نه راولي متتابعین په دلیل ده بیا کله چې مثلا یو سړی ضعیفه وي لکه دغه کس دا ځکه ده چې مثلا د په 2 میاشت کې صبر د ښځې نه ونه شوی کړلی نو بیا به 2 میاشتو کې څنګه دی صبر کوي نو بیا به د دې نه وروسته څه کفاره وي د دې نه وروسته کفاره به دا وي چې بیا به 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي 80 مسکینان ته ډوډۍ ورکول دي که هغه مثلا په یو څاښتون او که دارنګه په څو څاښتونو باندې وي مثلا د هغې ورکړله د ماښام یې ورکړله سبا به بیا ورکړي مثلا نن یې 30 ته ورکړه سبا 30 ته داسې هم کېدلی شي په یو ځل هم چې ورکوي صحیح ده 80 مسکینانو ته د یو وخت خوراک دا به ورکوي دا مسله ثابته شوله بیا په دې کې بله مسله دا ده چې آیا په زنانه باندې هم د کفاره راځي او که نه یوازې په نارینه باندې ده نو دلته مسله بیا 2 صورتونه لري یو صورت دا دی که چېرته مثلا زنانه په دې کار کې ورسره راځي وه نو بیا په زنانه باندې هم د کفاره راځي زنانه به هم دغسې کار کوي یا به مثلا غلام آزادي وي یا به 2 میاشتې روژې نیسي او یا به 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي نو دا کفاره په دواړو باندې راغله او که چېرته داسې وه چې زنانه مکرهه وه راضي نه وه بلکې خاوند زور په باندې وکړلو نو بیا په زنانه باندې کفاره نشته ده یوازې په نارینه باندې ده بیا دا حدیث بعض علماء فقهاو استدلال ګرځولی د چا دپاره د دې مسلې دپاره ګرځولی که چا قصدن روژه وخوړله نو هغه به 80 روژې نیسي لکه دا مسله به تاسو اورېدلې وي لیکن دا مسله اشتباه ده جمهور علما د دې قول خلاف دي جمهور علما وایي چې نه د کفاره 80 روژې نیول یا 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دا صرف د هغه چا په حق کې دي چې هغه جما وکړي او هر چې روژه قصدن خوړل دي نو د هغې کفاره نشته ده بلکې یوه کفاره یې ده چې ما یوه ورځ روژې قضایي به راوړي او ګناه یې وکړله توبه به وباسي نو ډېر کسان د پوښتنه اکثره وخت زموږ نه کوي نو موږ ورته وایي چې نه دا مسله خطا ده دا قیاس ده د یوې مسلې په بله مسله باندې او جمهور علما د دې خلاف دي دا صرف د کفاره صرف د هغه چا په باره کې ده چې هغه څه وي جما یې کړي وي نو دا مسله شوه بله مسله دا ثابته شوله چې دا نبی علیہ السلام خندلی ولې دي فضحکا نو خندا یې د دې وجې نه وکړله چې د سړی دومره پریشان راغلی و چې ویلې هلاک شولم زه به څه کوم لیکن وروسته دومره امید پیدا شولو قرار د امید زیاتېدلو او تر دې پورې چې ګوره صدقه هم بل چا وکړه او رسول الله دته ورکړه چې دا چاته ورکړه مسکینانو ته او بیا بیخي مسکینانو ته هم ونه کړه بلکې کور ته خرما هم یې وړله نور وجوه هم بعض علماو بیان کړي دي
بله مسله دا ثابته شوله چې ضحک او خندا دا ثابت شوله ضحک او خندا به ګناه نه وي په هغه وخت کې چې ډېر دغه خندا نه کوي نو ضحک او خندا دا نبی علیه الصلاة والسلام کړي دي علماو دا مسله ذکر کړې ده کله چې موږ دوره حدیث کولو نو علماو دا خبره کړې و چې نبی اسلام 22 کرته خندا کړې ده 22 کرته او که رسول سم نه ده کړې تبسم به نبی اسلام ډیر کولو تبسم شته سنت دی زوه کم صرف جایز دی او نبی اسلام 22 کرته زوه کړی دی بیا غا حدیث موږ چې بل وستل نو ما به دا حدیث جمع کول ما تقریبا 4 ځایونه پیدا کړه چې نبی اسلام خندا کړې ده په حدیث کې ثابته ده نو خندا جایز ده او د نبی اسلام نقل ده ثابته شوې ده دا مسله ثابته شو او خندا کول به د څنوي دا به د غفلت علامه نه وي نه به چا باندې عیب راولي بعض علما خندلي دي خاندي نو دا به ان شاء الله په غوي باندې عیب نه وي چې دی ولې خاندي نبی اسلام خندا کړې ده یو که هدا دغه نه بسړي ځان ساتي بل حديث راوړي وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم بل روایت کې راځي وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي قضاء بين راوړل نبی اسلام وو يصبحو چې سبا کول به جنبان په داس حالت کې چې د نبی اسلام څو جنوب وو په حالت د جنابت کې به باندې صبر او ختلو من جماع عند جمانا یعنی چې د شپې به د خپل بیان سره یو ځایواله کړو هم بستری به کړی و ثم يغتسل بیا نبی صلی الله علیه وسلم غسل کول او يصوم او رجا بین ولا د دې نه مسله دا ثابت شوله چې جنابت او روزه سره جمع کېدلی شي جنابت او روزه یعنی دا په خپل منځونو کې منافات او تضاد ټکراو نه لري څوک دا نه وایي چې مثلا زه جنوب یم مخکې باید زر غسل وکم د پښمنۍ نه او دارنګه د صبر خاطر نه ځکه که صبر اوخی نو ما روزه به باطل شي دا د ډېرو خلکو فکر دا ده لیکن دا خبره اشتباه ده خبره دلته دا ده چې نه یو سړي جما کړې ده او پښمنۍ په آرام باندې وکړو صبر اوخاتلو اذانونه وشوله نو وروسته په آرام باندې غسل وکړي او بیا بل منځ وکړي نو دا مسله ثابته شو بله مسله دا ثابته شوله من جماع نه وویل ځکه دا غسل کله په انسان باندې څه وجې نه هغه کېږي لازمیږي یا داسې وایي چې جنابت د څه وجې نه راځي په انسان باندې کله کله د احتلام او د خوب لیدلو د وجې نه کېږي سړی په خوب کې شیطان وغلی وي نو دا یې ځکه ذکر کړو چې انبیا علیهم السلام باندې شیطان ولول لکوي شیطان په خوب کې نشي ورته راتلی چې د هغې د وجې نه څه شي احتلام شي نه من جماع ځکه وویلو بله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې کله مثلا یوه زنانه ده په پښمني کې یا مثلا د پښمني نه مخکې پاکه شوله حایزه ده د شپې مثلا 3 بجې پاکه شوله یا 4 بجې پاکه شوله نو دغه زنانه به روژه نیسي اگر که د غسل نه وي کړی نو غسل به وروسته وکړي خو روژه د روژې نیت به وکړي او دارنګه د دې سره به څه وکړي پښمنۍ به وکړي نو وروسته به غسل وکړي نو دا مثلا ثابته شو بل حدیث راوړي وعن عائشة رضی الله تعالی عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه عائشہ فرمائی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی من مات څوک چې مړ شو وعليه صيام پاغي باندې روزه صام عنه وليه روزه به ونیسي د غینا وارث دی غی دې حدیث نه یو مسله دا ثابتېږي چې دیون او قرضونه دا به ادا کول شي د مړي نه په مړي باندې چې کله دین او قرض د چا وخت وي کغه د بندگان وي کې د الله وي نو دا قرضونه به ادا کول شي دا یو مسله ثابته شوله
بیا دغه قرضونه به څوک ادا کوي؟ بله مسله دا ده ورثه به ادا کوي. ورثه بله مسله دا ثابته شوله چې د دیونو د قرضونو نه یو قرض د چا دی؟ د الله دی. په هغې کې کوم قرض دی؟ په هغې کې قرض د چا دی؟ د روژې دی. کله چې یو سړی دی او په هغې باندې روژې شته دي او روژې پې باندې لازم واجب وي او دی مړ شولو دی ونه نیولې، اوس د دې دوه علاج دي. نو سړی مړ شولو، روژې پې باندې واجب شوي دي او نیولې یې نه دي، نو په ده باندې دوه شیونه واجب دي. یا ورثه د ده نه دوه کارونه کولی شي چې د ده غاړه خلاصه شي. اوله وجه دلته دا ده، یا اول سبب څه شی دی؟ روژې نیول دي. روژې به ترې نه ونیسي. څوک به ونیسي؟ ورثه به ونیسي. مثلا زوی دی، لمسی دی، لور ده، ښځه ده، دا به روژې ترې نه ونیسي. دا یوه طریقه ده. دویمه طریقه دلته دا ده چې بیا به فدیه ورکړي. فدیه دا یې دویمه طریقه د غاړې خلاصولو ده. لیکن د دې سره مسله دا یاده لرئ چې فدیه به د چا نه ورکول کېږي. لکه مخکې تېره شوله د مسله، فدیه د هغه چا نه ورکول کېږي چې مثلا د سړی مریض دی او په روژه کې مریض دی، د روژې نه وروسته د فرصت میلاو شولو، د روژې نیولو او روژه یې ونه نیوله او مړ شولو، نو په ده باندې اوس څه شته؟ په ده باندې فدیه شته، به فدیه ورکوي یا به یې ده نه روژه نیولی کېږي. که چې د داسې یو وخت و چې د سړی مریض دی په رمضان کې، د رمضان نه وروسته هم داسې مسلسل مریض دی مړ شولو، نو په ده باندې بیا فدیه نشته ده او نه به ورثه ترې نه روژه نیسي او نه به فدیه ورکوي. دا وی ناشنا ښکلې مسله دا ده چې ډېر کسان په دې کې خطا کېږي. هغوی دا وایي چې مثلا چې څنګه یو سړی مړ شولو، که وخت پیدا کړی د صحت یا نه دی پیدا کړی، نو د نه به فدیه ورکولی کېږي. نه، فدیه د هغه چا نه ده چې د باندې ورځې د صحت راغلي دي او د روژه نه ده نیولې، نو د ده نه به فدیه ورکولی شي. دارنګه یو سړی مسافر و، په سفر کې روژه وخوړله او بیا وخت ورته میلاو نه شولو، ما سفر کې مړ شولو، نو د نه به هم بیا فدیه نه ورکولی کېږي. په دې کې ګوره بله مسله دا ثابته شوله چې د کومې حیلې کېږي په دې روژې په باره کې د اهل بدع یې کوي، نو دا ټولې باطلې دي. وجه دا ده چې د حیله خو یو چل دی او د الله په احکامو کې چل نه وي، بلکې د دې طریقه دا ده چې پیسې نشته ورسره، نو دوی د پیسې د نه موجودګۍ د وجې نه څه کوي؟ حیله جوړوي. دلته بله لار شته که نه؟ خو روژه دې ونیسي، اولیاء یې ترې نه ونیسي. پیسې نه لري، زوی خو لري که نه؟ پیسې نه لري، ښځه خو لري که نه؟ خور مور لري، هغوی به ترې نه روژې ونیسي، نو حیلې ته ضرورت پاتې نه شو. بله مسله دلته دا ده چې یوازې هغه روژه چې هغه د رمضان وي ده په باندې فرض ده، او د دې نه علاوه که نورې روژې په ده باندې فرض شوي وي، یعنې مثلا نظر یې کړی وي، نو د هغې دین او قرض خلاصول څه دي؟ دا هم واجب او لازم دی. یو نفلي روژه ده، نفلي روژونه نه کوي، بلکې د فرضي روژې نه چې رمضان ده او د دې نه علاوه چې کومې په ځان باندې واجب کړي وي نظر، نو د هغې روژو نه به هم څه کوي؟ کفاره به ورکوي یا به ورثه د هغې نه روژه نیسي. دا باب په دې باندې تمام شوله. بیا راتلونکی بل باب شروع کېږي او انشاءالله په سبا